لکه زمونږ یو ملګری دی ساجد نوم یې دی هغه نه ما تپوس وکړ مې لکه ساجد تا به اوسه پورې 100 روپۍ لګولې وي د واده ته لا یو ورځ پاتې وه نو هغه وی چې یاره دا نن مې څلورم ورځ ده چې لږ مازدیګر کې مونږ به ماښام کې راغونډېدو پروګرام وکړو وایي مازدیګر چې راځم ځان څه 50,000 روپۍ رالمه نو یار مازدیګر نن مې وایي اوومه ورځ ده نو اوس پته نه لګي چې ما به 100 روپۍ لګي هغې لکه منیر خپله بیسک د باجوړ دی دلته کې د هغه داسې ډېر زیات هغه فیملی نشته دی او بله دا زه د معاشرې ته یو ماډل ښودل غواړم چې یاره څوک و چې شریف کاروبار کامیاب نه دی د دنیا په مخ چې څومره بزنس دی کامیاب بزنس نو هغه به د پارټنرشپ بزنس منیر داسې یو بې بدو سړی دی چې لکه د هغه د چا هم لاس ته غوا نه ده پاسولی لکه هغه وخت کې ما ټیک ټاک د سره پیژندو نه چې هغه شعرونه وو چې ووایه ته څه غواړې چې درکړمه لومبې دغه شعرونه جوړ شوي دي ته راشه چې دا څه د پېښور نه دله زمونږ د سفرو نه یې مینتونه چاته مه کوه ریباره لیونیه اوس په پېښور کې دماکه وشو ټیک شو ته شاعر تام حالات راونغښته دی شاعر د دم راوغښته د ټولو شاعرانو حالات دا هم اثر شاعرانو په منځ کې به خامخا توارد راځي माहिर अमलियात और तावीज़ात इलामा अबू अहमद मुतवक्किल मनपसंद शादी सोतन का रोग रिश्ता तोड़ना घर वालों को राजी करना रिश्ता घर में चलकर खुद आए जादू टोना जायदाद का मसला शोहर की गैर औरतों में दिलचस्पी मियाँ बीवी की नाचाकी महबूब को ताबे करने अभी राब्ता करें +92 301 199 5000 شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان قدرمندو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ ولسي عدالت قدرمندو دا مهال موجود یم په شیرګل سیمه کې او شیرګل سیمه کې بیا د مدثر جهان سره همدغه پروګرام اساس کړی د هغه حال احوال بخلو راځئ زموږ سره قدرمندو دا مهال رالم یکدم تاسو ته مو ویلي چې د مدثر جهان حال احوال باخلو جهان صاحب څنګه څنګه کاشف خیر ډېر اچانک یو ناڅاپه رالو خفه نه شي او کریم استاد راته ویلي چې سړی مې په ځای کړی دی او ځان را رسوه ته څنګه بالکل خیر دی بس کریم استاد خو مړه ډېر ژوندی سړی دی بس هغه نه ستاسو نه مخکې هغې سره مې ریکارډینګ وکړو جهان دا راته ووایه یاره ډېر زیات بیزي مصروف شوی بزنس ته د کار ویلی دی او زه به ووایم چې یاره په پروګرامونو کې هم ډېر نه ایکټیو وی څه پیسه ډېره شوې ده که نوم شهرت زور کړی دی څه حساب دی دغه وایي اجمل منصور وایي پلار مې افلاطون نه و خو ویې به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي نو یاره ډېره غواړي خراب دي که نه حالات ښه نه دي بس په دغه دا راته ووایه موږ هغه ورځ هم ریکارډینګ وکړو د منیر د سیساغ دي سره خو بیا ضرور وه چې تا سره کینو تا سره چې کوم دی یو څو خبرې وکړو کریم استاد ته مې وویل چې یاره بس تاسې هم راغواړئ نو بس پروګرام به یو ځای شي نو دا راته ووایه چې جهانه پی کې واینز ټیم چې کوم دی د هغې نه یو ممبر اوچتول او هغه هم بیا د منیر په شان د اسحاق په شان د سړی راوستلو په کاروبار کې ځان سره په ریلیشنشپ باندې فرینډشپ باندې ځان سره چې کوم دی اچول دغه اعتماد او د دونه پیسو کاروبار اچول او دغه نه راتېرېدل څنګه یاره د اعتماد خبره وه د یقین خبره وه او بیا ستا سایډ او د هغوی سایډ بدلو څنګه را یو ځای شوی لومبۍ خبره خو دا ده چې لکه منیر چې کوم دی نو هغه زما خو په حقیقت کې زمونږ د هغوی د مرګستیا ډېر لږ وخت کېږي چې ما ته هغه ورځ یاده ده چې ما عثمان ګل په دې خوړ کې یو پروګرام مونږ کوو عثمان ګل سره دوی چې کوم ډایرکټر دی نو دا منیر هلته ما په لومبي ځل باندې ولیدو دی راغلی او ما ته وی چې یاره یو ویډیو جوړه او بس دلته مونږ یو ماحول جوړ کړی دی نو منیر سره زما حقیقت کې لکه د مرګستیا ډېر کم وخت شو خو لکه زه درته ایمانی خبره وکړم چې د منیر په شان خاکساره او مړه ډېر یو بل شان سړی دی یار زه به ووایم کتونکو د جهان صاحب دغه خبرې تاسو واورېدلې که نه چې مدثر جهان صاحب د کاروبار نه پس هم دا خبرې کوي نو دا منیر د کم دی نو کمال نه خالي نه دی زه به ووایم خلک ډېرې زیاتې خبرې کوي ډېر پراپېګنډې کوي چې یاره کاروبار داسې او شریک کاروبار کې چې کم دی نو ډېر درغلتیایي یو صحیح بل صحیح جهان صاحب د دغې مرحلو نه راتېرېږي تاسو بیا هم د منیر صفتونه کوئ نو دا ورورولي او دا ملګرتیا به در کومې پورې قایموي
نو ګوره چې تر څو پورې خدای پاک دغه مرګستیا برقرار ساتل غواړي دغه د هغوی په اختیار کې د مونږ خپل کوشش کوو. بل منیر چې کم دی نو لکه زه د منیر سره دا حساب نه کوم چې منیر ته نن راغلی ولې رانغلی ته ناوخته دا کیسې زمونږ نشته. او بله دا زه د معاشرې ته یو ماډل خودل غواړم چې یاره څوک و چې شریف کاروبار کامیاب نه دی د دنیا په مخ چې څومره بزنس دی کامیاب بزنس نو هغه به د پارټنرشپ بزنس وي ګینې دا تاسو وګورئ داسې څه خبره نشته دی. به هر حال وایي ښه دی هم د ځان دی او بد دی هم د ځان دی. ټیک شو که نه چې ته به خپله ښه نو زما په خیال چې هر یو سړی ښه دی. ټیک شو په هغې واده کې چې کوم دی ستاسو هلې ځلې ډېرې زیاتې وي دغه کسان راغلي وو دغه پالل پروګرام په خیر وشو؟ بالکل پروګرام ډیر ښکلی وشو او هلې ځلې زمونږ د اخلاص وي او مونږ وی چې زمونږ د غرور دی د هغې لکه منیر خپله بیسک د باجوړ دی دلته کې د هغه داسې ډېر زیات هغه فیملی نشته دی. ټیک شو لکه شته یو ترې دی او داسې نور خو لکه هغه کم چې خاندان پوره نو هغه هلته په باجوړ کې اوسي زمونږ ورور دی نو مونږ وی چې یاره هغه دا محسوسه نه کېږي چې نه زه یوازې. منیر داسې یو بې بدو سړی دی چې لکه د هغه د چا هم لاس ته غوا نه ده پاسولی نو هر یو سړی دونه خوشحاله و چې ته یقین وکړه چې لکه زمونږ یو ملګری دی ساجد نوم دی نو زمونږ ښه ملګری دی ټیکهدار ورته مونږ وایو ټیکهدار دی دا رنګونو پینټینګ نه ټیکې هغه نه ما تپوس وکړم لکه ساجد تا به اوسه پورې 100 روپۍ لګولې وي د واده ته لا یو ورځ پاتې وه نو هغه وی چې یاره دا نن مې څلورم ورځ ده چې لږ مازدیګر کې مونږ به ماښام کې راغونډېدو پروګرام وګورو وایي مازدیګر چې راځم ځان څه 50,000 روپۍ راغلمه نو یار مازدیګر نن مې وایي 9 ورځ ده نو اوس پته نه لګي چې ما به 100 روپۍ لګم دغسې هر ملګري خو لکه مطلب دا چې په دغه څیز کې زمونږ د ملګرو اخلاص او مونږ د منیر سره دغه حسابونه کتابونه نه کول نو دغسې هر یو سړي لکه داسې دغه نه کول. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. جهان صاحب چې کوم دی نو زه به ووایم چې ډېر زیات اخلاصمند او اخلاق هم د چا نه کم نه دي. موږ که ورته کله هم اواز کړی د موږ له تر کوره ځان را رسولی. جهان صاحب دا راته ووایي را به شو د شاعرۍ طرف ته شاعري ستاسو هم موجوده ده په سوشل میډیا باندې ډېر خلکو شعرونه غزلې داسې کوم غزل دی او کوم شعرونه دي چې هغه سنګر نه یا ټرینډ کې دي یا په ټیک ټاک کې یا په یوټیوب کې هغه کوم تازه شعرونه دي؟ لکه سنګرانو خو غزلې ویلي دي 15 غزلې زما سنګرانو ویلي دي خو بل زما زیات تر شعرونه هغه ټرینډینګ چې کله زه په خپله باندې کوم ویم په خپل وایس کې ویم نو بس هغه بیا اکثر په ټرینډینګ کې وي. لکه لومبی زما شعر چې کوم په ټرینډینګ کې او په ټیک ټاک نو هغه وخت کې ما لا ټیک ټاک پیژاندوم نه چې داسې نه دې نه مخکې لکه هغه وخت کې ما ټیک ټاک د سره پیژاندو نه چې هغه شعرونه وو چې ووایه ته څه غواړئ چې درکړم لومبی دغه شعرونه بیا د هغې نه پس هغه شعرونه وو چې جوړ شوي دي ته راشه چې دا څه د پېښور نه د دې نه پس بیا چې کله دا تله زمونږ د سفر ونه یې نو دا شعرونه چې کوم دي نو دا پک بیا ډېر زیات په ټرینډ کې وو د هغې نه پس بیا دا و چې مینتونه چاته مه کوه باره لیونیه نو دا پکې ډېر زیات اوس داسې یو غزل لکه څنګه چې تاسو کریم استاد ته ویل په ما ډېر خوږ ولګېدو دغه شانتې یو غزل لا سره شریک کړئ چې ستاسو ټول نه تازه او ښکلې غزلې. ښه نو دغه به در سره شریک کړم. شعرونه خو هسې هم د شاعر بچي یو شعر چې کوم دی بیا زیات تر دا مسلې راځي جهان صاحب چې یاره څوک وایي زما نه چا پلانکي شعر پټ کو ما نه پلانکي غزل پټ کو دغه د به کوم خیال ګورئ لږه رڼا په دغه خبره باندې واچوئ دا هم ضرور ده. دا خو کاشف داسې چل دی که نه چې ګوره دا ادبي دغه دي لکه یو ته مونږ وایو سرقه یو ته مونږ وایو توارد. لکه سرقه داسې ده چې ته د یو شاعر خیال را واخلي او هغه په خپل شعر کې راونغاړي نو دا سرقه شو. سرقه مطلب لکه پټول شو. بل چې کم دی نو توارد داسې لکه اوس مثال که ما ته هم پته نشته او تا ته هم پته نشته نو لکه په یو خیال باندې زما او ستا خیالونه ټکراو شوي دي او دا راځي داسې کېږي لکه مثال زه تا ته مثال درکړم اوس شاعران ناست 10 شاعران دي او ته دوی ته ووایې چې نعت ولیکئ ټیک شو که نه نو دوی چې کله نعت لیکي نو نعت کې به دوی څه وایي خو د حضور صلی الله علیه وسلم صفت پکې ټول که نه ټول به صفت کوي که نه خو خیال به دغه یو
نوی الفاظ به بدلون دا الریډي توارد شو ټیک شو مخارو غزل کې به خامخا به خیالونه ټکراویږي بل خبره دا چې کله مونږ د یو اثر نه تیریږو لکه اوس په پیښور کې دماکه وشوه ټیک شو ته شاعر تام حالات راون غختو د شاعر د دم را وخت د ټول شاعرانو حالات دا هم اثر شاعرانو په منځ کې به خامخا توارد راځي ټیک شو کنه په دې باندې خطل بل کزو دغه خو صحیح شو خو لکه روغ غزل روغ شیرونه چې کوم دی خلک وی یاره پلان کې زمانه پټ کړل کنه نو دغه ته چې کوم دی تاسو بیا په کم خیال باندې ګور تاسو سرول دي نو هغه ته مونږ په دې خیال باندې کته شو چې د دې لپاره خپل نغوي ته باقاعده په عدالت کې په دې باندې کیس کولای شي چې یاره دا زما ګور خپل لکه دا ستا رائټ دی نو ته د خپل رائټ لپاره چې کوم دی نو په ادبي نغه باندې لاره باندې د هغې قانوني کاروایي کولی شي د هغې سره سراسر شریک یم جهان صاحب ټیک ده کاشف درنګونه ډېر زیات راځي څو شعرونه درته وایم چې څوک ته په چا پورې خندا نه کوي نه ده پکار څوک ته په چا پورې خندا نه کوي نه ده پکار مړه څوک دومره ناروا نه کوي نه ده پکار او ما ته احساس ته ژوندانه را کوي ستړی شومه ما ته احساس ته ژوندانه را کوي ستړی شومه زړه په سینه کې د درزا نه کوي نه ده پکار او وایس که ډېره قیمتي د کار خبره کوي وایس که ډیره قیمتي د کار خبره کوي او چې خبره راته ستا نه کوي نه ده پکار او سړی لږ خیال د بل د زړه هم ساتي ظالمه سړی هر وخت خپله رضا نه کوي نه ده پکار سړی لږ خیال د بل د زړه هم ساتي ظالمه سړی هر وخت خپله رضا نه کوي نه ده پکار او ما د خپل زړه نه تر خپل وسه رڼا وویشله او خیر دی زما که مخ رڼا نه کوي نه ده پکار او دغه څو شعرونه درته نور هم وایم د دې ملګري په فرمایش باندې هغه شعرونه راته ووایه ورکې راګوره خو ور مه خوځوه ښه بس حقه به د دې په ځای وایم چې ښه دیدن وکه نظر مه خوځوه تا ته ډالۍ دی ښه دیدن وکه نظر مه خوځوه ورکې راګوره خو ور مه خوځوه او لږ خیال کوه چې دا باجه څه وایي هرې خبرې ته سر مه خوځوه لږ خیال کوه چې دا باجه څه وایي هرې خبرې ته سر مه خوځوه ته لا زمونږ د سفرو نه یې په قلار کې نه وزر مه خوځوه ته لا زمونږ د سفرو نه یې په قلار کې نه وزر مه خوځوه ګزار کوه چې څه جواب یې در کوم ما ته د لرې کمر مه خوځوه او دوه مین ناستې مختصر سوری دی وخت قلار شه د لمر مه خوځوه او جهانه خلک په شیر نه راپاسي هسې دیکو باندې غر مه خوځوه ډېر زبردست ډیره زیاته مننه جهان صاحب نم ډیر وخت ناخلو وخت دوی قیمتي دی کاروبار دی منډې ترلې دي چېرته چې مو د ځان ډیر خیال ساتئ تر بل پروګرام پورې خپل ورور کیمرامین صفدر له او ما راکې اجازت د لوی الله پامان